ویلو چې حضور علیه السلام چې کله 1400 صحابه کرام سره را روان شو نو په لاره کې بیا د مکی مشرکان هغه خبر راولېږلو چې ته به مکې ته څه دی نه به داخلېږي. حضور علیه السلام د صلح دپاره حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ورولېږه، لیکن بیا کفارو دا افوا پراپیګنډه خوره کړه چې حضرت عثمان غنی مو څه دی شهید کړل. بیا حضور علیہ السلام بیا یو څو کسان داسې به طور جرګه نور ورولېږل، خو بیا پکې یو معاهده وشوله، یو صلح وشوله. صلح دا وشوله چې 10 کالو دپاره به د یو بل سره جنګ نه کوو، 10 کالو دپاره. او صلح کې دا وشولو چې کفار ورته یو دا شرط کېښودلو حضور علیہ السلام ته، که د مکې نه مدینې ته څوک درغلل نو هغه به موږ ته واپس کړي، او که د مدینې نه مکې ته څوک راغلل هغه موږ ته نه واپس کړو. حضور علیہ السلام ورته ټیک ده، که د مکې نه مدینې ته څوک راغلل نو موږ به تا ته څه دی په دې 10 کالو کې به یې دننه واپس کوو. 10 کاله بعد که بیا څوک راځي بیا به یې کې تاسو څه کار نه. نو په دغه زمانه کې چې کله حضور علیہ السلام د دې مکې د مشرکانو سره صلح وشوله چې 10 کاله به جنګ نه کوو، او په دې 10 کاله کې که څوک د مدینې نه مکې نه مدینې ته راغلل نو حضور علیہ السلام ته دا وویل چې دا به ته څه دی واپس کړې موږ ته. نو په دې کې یو صحابي ابو بصیر رضی الله تعالی عنه، هغه ابو بصیر رضی الله تعالی عنه سره د خپل قام قبیله هغه ایمان راوړو او دی وی زه ځم مدینې ته. مکه کې دی حضور علیہ السلام مخکې نه تلو، نو د ابو بصیر په مکه کې نو دې صحابي ایمان راوړو، خپل قام قبیله دا وسره ټول مسلمانان شول، بس زموږ مدینې ته حضور له ځان رسو. نو چې کله دا ابو بصیر رضی الله تعالی عنه راغی مدینې ته نو تاسو ته ما دا وویل چې صلح په دې شی و چې څوک د مکې نه راځي به واپس کېږي. نو حضور علیہ السلام خو د خپلې وعدې کلک پابند و. حضور علیہ السلام ابو بصیر رضی الله تعالی عنه ته وویل موږ خو صلح کړی د قریشو سره، او په صلح کې دا خبره شوې ده چې څوک د مکې نه مدینې ته راغلی به واپس کېږي په دې 10 کالو کې دننه. ابو بصیر حضور تا سره ډېره مینه ده، موږ مو واپس کوه، قام قبیله مې غونډ ځان سره راوستي دي، ټول ډېر په مینه راغلي یو. حضور ورته ویل کار صحیح، اگر که د مکې دا خلک کافران دي، قریش سرداران کافران دي، زما مشران دي، قام قبیله ده ټول دي خپل پکې د حضور علیہ السلام خپلو پکې کنه، او ما معاهده کړې ده، وعده مې کړې ده، زه د خپلې وعدې مخالفت نشم کولی. حضور ابو بصیر ته وی ته واپس شه. بس ابو بصیر وی حضور چې د ستا حکم دی لاړم، واپس لاړم. قام قبیلې ته وی زه چې ځو واپس. نو چې دی کله واپس رالل نو دی مکې ته لاړل. مکې ته لاړل، د مکې نه داسې نږدې یو کلی و، په هغې کې دیره شول او د قریشو سره جنګ وکړو. مضبوط جنگ یو کو، داسې جنگ یو کو، چاپه مار جنگ یو کو. راتلل به په دې قریشو په دې کفارو به سره حملې کولې، پټې پټې حملې به کولې. په هغې سره د قریشو دا خلک ډېر تنګ شول، دا کفار تنګ شول. نو دې کفارو یو خط ولیکو حضور علیہ السلام ته، یو قاصد ولیکو پټ په پټه مدینې ته. حضور ته مینت وکړو، مینت وایي داسې چل دی موږ خو معاهده کړې وه چې څوک د مکې نه مدینې ته راغی نو د ابو بصیر خو تللی و مدینې ته، خو ته په خپله معاهده کلک ولاړې، خو لحاظه ابو بصیر خو موږ سره جنګ شروع کړو، راځي په موږ باندې چاپې وخي. هغه سره ډېر لوی قام قبیله وه، راځي په موږ باندې چاپې وخي او موږ سره جنګ شروع کړی. حضور ته یې مینت درته کوو، وی د ابو بصیر وغواړه واپس مدینې ته. تاسو به خبره پوه وی دی واپس مدینې ته وغواړه چې موږ د جنګ نه څه دی بچ. حضور علیہ السلام ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ته څه دی خط ولیکو چې لکه بس ته راځه، تا ته اجازت ملو شو راځه. هغه سره د قام قبیلې واپس راغی مدینې منورې ته. کله چې 8 کاله تیر شو، 8 کاله په دې کې 8 کاله تیر شو، نو په دې 8 کاله کې دننه د مکې چې کوم قریش و هغې خپله معاهده کې څه دی رو ټګي او دوکې راواغسته. حضور علیہ السلام چې د دې په دوکه پیش و که نه، حضور علیہ السلام ځان سره 10,000 صحابه کرام تیار کړل، او د قریشو د سردارو ته د مکې د خلکو ته خط ولیکو
ورته وی تاسو په خپل معاهده کلک ونه درېدئ، زه په خپله وعده کلک ولاړم چې د مکې نه ابو بصیر رضی الله تعالی عنه راغی ما واپس کړو، ولیکن تاسو په خپله معاهده کلک ونه درېدئ. حضور علیه السلام ورته وی بس اوس په جنګ کوو، اوس په څه دی جنګ به کوو، ځان تیار کړئ. حضور علیه السلام 10,000 صحابه کرام ځان سره یې کړل، را روان شول. چې را روان شول دلته د مکې قریشو سردارانو ته چې پته ولګېده چې دا حضور علیه السلام سره 10,000 لښکر دی، صحابه ورسره 10,000 تعداد دی، او بیا د صحابو د ایمان خو د هغې ته پته وه. نو بس چې څنګه حضور راغی مکې ته راغی، به یو سردار چې دی دا به پټېدو، دا به څه دا پټېدل به. او حضور چې څنګه را دننه شو په مکه باندې فاتحانه شکل کې راغی، حضور راغی ورسره صحابه کرام ډېر خوشحاله، مکه غونډه فتح کړله. او چې کوم سرداران د په کورونو دننه شول، او بعضې سردارانو حضور ته د مینت او د زارۍ لپاره خطونه ولیږل چې ګورې موږ ته سم مه وایه، چې ته څه وې موږ منو، که ته وې چې جیزیه راکړه ټیکس راکړه، ټیکس به هم درکوو، جیزیه به هم درکوو، خو جنګ نه شو کولی څه راته وایه به. حضور وی بس ما معاف کړی د حضور د مینې ته وګوره. ګورئ حضور علیه السلام یې د مکې نه په هجرت کړلو، حضور ته چې الله په قوت ورکړو که نه، نو حضور چې څنګه راغی حضور علیه السلام وایي ما څه دی معاف کړی، مکمل نه معافۍ اعلان وکړو حضور. او حضور علیه السلام چې دی هر یو کس ته سردار ته به وي اوس روزه، اوس که ته کې غیرت روزه جنګ ککې او که جنګ بیا هغې چېرته کولی شو. حقه د مکې سردارانو چې دی حضور ته څه دی مکه همدغه شانتې پرېښودله، او الله پاک بادشاهي څه دی حضور علیه السلام ته ورکړه. ګوره چې په دین کې تکالیف شته، د دین هر کار چې کې تا ته به تکلیف میلاویږي. دا تکلیف دې دپاره چې الله پاک تا ګوري، ګوره که دې ثابت قدمه پاتې کېږي که نه دې رستو کېږي. حضور علیه السلام تکالیف برداشت کړ، غاښونه مبارک په جهاد کې څه دي شهیدان شول، تندي مبارک نه څه دي وینه لاړله. حضور علیه السلام په د خپل املا مبارک باندې څه دي په مکه کې د سارو ګندګي په د خپل املا مبارک برداشت کړله. حضور علیه السلام په د خپل مرۍ کې صادر برداشت کړل د کفارو. حضور په طائف کې په خپل بدن باندې کاڼي برداشت کړل. حضور څه دی تکالیف برداشت کړل، الله ورنه بیا څه دی په مکه باندې بادشاهي ورکړله. بیا به څه دی حضور چې باچا شول په مکه باندې عدل او انصاف قائم کو، عدل او انصاف. او دغه شانتې که تاسو ته یاد وي یو څو ورځې مخکې زمونږ په دې ګاونډي هیواد کې په دې ګاونډي ملک کې چې کله هغه کسانو د الله تعالی د رضا دپاره او د خپل ملک او د وطن او د قرآن دپاره څه دي خپل کوششونه شروع کړل، نو اولې کفار او امریکې په مخه کړله، اولې څه دی لکه او د هغې نه مخکې برطانیه او روس په مخه کړل، بیا څه دی امریکا په مخه کړله. او الحمدلله بیا چې ورله الله پاک کامیابي ورکړه هغه دومره په اخلاص اوس الحمدلله هغه وګوره کله ګاډي جوړوي وروڼه په نورو ملکونو یې خرڅوي. تاسو مو لیدلي په دې سوشل میډیا افغانستان وی ګاډي جوړ کړي، کله څه او معاشي حالت یې ورورو څه دی ښه شولو، معاشي حالت یې ښه شولو. بله ورځ یو پوسټ مې کتو د هغې چې کوم جج د هغې چې کوم فیصله کوونکي عدالت ته ځي، راشه زمونږ ججان هم ځي که نه رویلوی ټره پره مخکې وروسته پنګا پونګي دا که نه ده لکه دا ملک پیسې تباه و برباد کړي افسرانو ظالمانو. هغې چې کوم هغه جج ځي نو هغه څادر تاو کړی پټکې په سر ځان له یوازې پیاده قدمونه علي روان دی. وګورئ په سوشل میډیا موجود دی. ویل دا د افغانستان د امارت اسلامي چې کوم عدالت دی د هغې چې کوم جج دی دا جج چې دی د عدالت ته روان دی. راشه دلته خو چې جج ځي دا به کتلي دي څنګه دا ملک ټولې پیسې تباه و برباد کړي. دا اوس وګوره زموږ ملک پاکستان ښکلی ملک دی، زبردست ملک دی، ښایسته ملک دی، خو که چېرته زموږ د مشرانو نه دی دا خپل مراعات دا بند کړل که نه، دا مراعات دې ملک ته ورکړل چې دا زموږ چې کوم پروټوکول او دا کم پیسې دا کم د تیلو دا کم د هر څه خرچ کېږي چې دا موږ د قوم او د ملک له ورکړو دا ملک په ترقي کوي، ملک په ترقي کوي. راشه زموږ غریب ته وګوره، غریب ته سهولت نه میلاویږي
او چې کم لوی غټ غټ سرمایه‌دار دي او کم داسې لوی لوی هدو باندې دي تیل ورته فري پټرول فري هر یو شی ورته فري بجلی ورته فري او بیا هم څه دي بیا هم دا خلک نه خوشحالي د غټو خلکو په دې شي نو مزې وکړي غریب دی وباسي غټ لی ورکوي نو که چېرته د غټو خلکو نه دي دا مراعات بند کړل د ملک پاکستان ته ورکړل قسم د دا ملک په ترقي وکړي زموږ ملک خو د غټو خلکو خراب ګوره دې سبق والذي الله ذات ته انزل السکینه چې نازل کړلو اطمینان فی قلوب المؤمنین پسونو د مؤمنانو کې لیزدادوا ایمانا دې لپاره چې زیات کړي د ایمان لرا با ایمانهم د خپل ایمان وړاندې د ایمان سره ولله جنود السماوات والارض او د الله لپاره د ټول لخر د اسمانونو د ځمکې وکان الله علیما حکیما او الله د علم والو حکمت والا ليدخل المؤمنین والمؤمنات دې لپاره چې الله داخل کړي ایماندار سړي او ایماندار ښځې جنات داسې باغونو ته تجري چې روان وي من تحت الانهار لاندې نهرونه خالدین فیها همیشه به دي په دې کې ويکفر عنهم دې لپاره چې لري کړي الله د دوی نه سیئاتهم ګناهونه د دوی وکان ذلک عند الله فوزا عظیما او هم دا په نزد د الله باندې لویه کامیابي ده ويعذب المنافقين والمنافقات دې لپاره چې عذاب ورکړي الله منافقانو سړو ته منافقانو ښځو ته والمشرکین او مشرکانو سړو ته والمشرکات او مشرکاتو ښځو ته الظانین بالله ظن السوء هغه چې ګمانونه کوي په الله باندې خراب ګمانونه علیهم په دوی باندې دائرة السوء رتاوید الخراب دی وغضب الله عليهم او په غضب شو الله پاک په دی باندې ولعنهم ولعنت کړل او کړل وعد لهم جهنم او تیار کړو ورته جهنم وساءت مصيرا او ډیر بد زید د ورتلو دا جهنم ولله او د الله د پاره جنود السماوات والارض او د الله د پاره لخر د اسمانونو د ځمکې دي وکان الله عزیزا حکیما او دی الله پاک زبردست او حکمت والا صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين یا الله مونږ چې دا کم درس کو په خپل دربار کې قبول کړي خدای زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټولو امت مسلمانو ګناهونه معاف کړي خالق العزه مونږ ټول ناراضي شي یا الله زموږ د ټولو پریشانای ختم کړي خدای زموږ د ټولو حامی او ناصر شي یا الله زموږ د ټولو مددگار شي خدای پاک زموږ د وطن د ملک پاکستان حفاظت کړي د ټولو اسلامي ممالکو حفاظت کړي ټول مسلمانانو یا الله حفاظت اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك ورسولك صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وسلم